آیا تاسو تر اوسه د خرې شیدې څښلې دي؟ دا ډیره د تعجب خبره نه ده، ځکه چې د خرو شیدې ډیرې ارزښت لري او عموماً په دکانونو کې نه موندل کیږي، او که پیدا هم سي نو یو لیتر یې 200 یورو بیه لري. د کرواسیا په جنوب کې له 5 ماده خرو څخه یې هره یوه د ورځې له 400 څخه تر 200 ملي لیتره پورې شیدې ورکوي، خو دا اندازه تل د بدلیدو په حالت کې وي. دلته هم د خرې یو لیتر شیدو قیمت 80 یورو دی. دا بیه لا هم ډیره لوړه ده. که پرتله یې کړو نو یوه غوا هره ورځ له 20 تر 30 لیتره پورې شیدې تولیدوي، خو ولې خلک د خرې شیدې رانیسي؟ ویل کېږي چې د خرې په شیدو کې موجود فعال مواد د بدن د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو او د التهابونو په کمولو کې مرسته کوي، خو تر ټولو لویه ګټه یې د انسان د مور له شیدو سره ورته والی دی، چې هم د ماشومانو لپاره ګټورې دي او هم د هغو کسانو لپاره چې د لاکتوز په هضمولو کې ستونزه لري. د لږ تولید او لوړې بیې له امله د خرو شیدې ډېرې کمې پیر او پلور کېږي. دوریس دا کار یوازې د پیسو لپاره نه کوي. دا یوازې وظیفه نه ده، دا یوه مینه ده چې له ځانه سره لږې پیسې هم لري. دا یو عاشقانه کار دی چې په کرواسیا کې د خرو د نسل په ساتنه کې هم مرسته کوي.